د الدخان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 43مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 950 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حمیم قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یو ډیره برکتناک او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم دا هغه شپه چې په هغه کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي مونږ دی پیغمبر لیګونکي او ستاد پروردگار د رحمت په توګه په باوري ډول همغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين د اسمانونو او زمکه پروردگار او د هر هغه شی پروردگار چې د اسمان او زمکه په منځ کې دی که تاسو پر اختیار باور کوونکی لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين له هغه پرته هیڅ معبود نشته همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي ستاسو پروردگار او ستاسو د هغو ډمبنیو پروردگار چې مخکې تیر شوی دی بل هم في شك يلعبون خو په واقع کې د دوی باور نشته بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم کانو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي دغه د دردناک سزا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اوس وایي چې پروردګاره لمونږ څخه دغه عذاب ایسته کړه مونږ ایمان راوړو أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون د دوی غفلت چیرته ایسته کیږي د دوی حال خدا دی چې په ښکاره توګه دوی ته پیغمبر راغی بیا هم دوی د هغه خواته التفات نه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې خوونه ورته شوې ده إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو تاسو به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون کوم ورځ چې موږ ستر گزار کوو هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسو نه غچ اخلو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
موږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځاو هغه ته مو یو عزتمند پیغمبر ولېږه او هغه وویل د الله بندگان ماته وسپارئ زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم د الله په مقابل کې سرغړاوی مکوئ زه تاسو ته د خپل ماموریت څرګند سند وړاندې کوم وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون او ما د خپل پروردگار او ستاسو پروردگار پناه مونډلې ده لدین چې تاسو پر ما یرغل وکړي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون که تاسو زما خبره نه منئ نو پر ما باندې د لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون په پای کې هغه خپل پروردگار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی جواب ورکړ شو خنو د شپې له خوا زما بندگان در سره بوزه تاسو به د فرعونانو له خوا تعقیب کیږي او سمندر په خپل حال پرانیسته پرېږده دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين څومره باغونه چینی کښتونه او ځلانده محلونه و چې هغوی پرې خودل څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزه چرچې کولې له هغوی نه ورسته پاتې شول دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلق د دغه شیانو وارثان وګرځول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين نو نه خو پر هغو باندې آسمانو جوړلو نظمکی او لک شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين په دې ډول مونږ بني اسرائیل ته ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه وختونکو کې ډېر زیات تیری کوونکی و ولقد اخترناهم على علم على العالمين او مونږ د بني اسرائیل د حالت په پیژندنه هغه ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين او هغه ته مداسي نښانی وښودل چې په هغه کې څرګند آزموینه و إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بشک دوی یعنی قریش وای زمونږ له لومړني مرګ نه پرته نور څه نشته له هغه وروسته بیا دوهم ځل مونږ را پاتول کېدونکي نه یو فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين که تاسو رښتینی نو زمونږ پلرونه نیکونه راولئ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين دوی خدي که د تبع قوم او له هغونه مخکې کسان مونږ هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين دا اسمانونه او زمکه او د دوی ترمنځ شیان مونږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړی ما خلقناهما
إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون مونږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. د دوی ټول د پاتولو لپاره ټاکلې وخت د فیصلې ورځ ده. هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه بل کوم لوري هغه ته څه مرسته ورسیږي پرته لدی چې الله پر چا باندې رحم وکړي. هغه برلاسه او خورا مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي د تیلو د خیري غوندې په ګیډه کې به داسې ویشيږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوخ وي وبه ویل شي دی ونیسئ او پر رسوایي سره د دوزخ منځ ته راکاږي او پر سر د خوټېدلو اوبو عذاب ورواړوي وڅکه د دې خوان وکنه ته ډیر برلاسه عزتمن سړی. إن هذا ما كنتم به تمترون دا همغه شی دی چې د هغه پر راتلو کې تاسو شک درلود. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلق به د امن په ځای کې وي په باغونو او چینو کې د نری او پرلو ریخمو جامې پتان مخامخ بناست وي دا به وي د هغو شان او مونږ به سپینې سرې ښایسته اهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅ کله ونه څکي فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري. همدا ستر بریالیتوب دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ای پیغمبره مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی ترڅو چې دوی پند واخلي. اوس ته هم انتظار کوه دوی هم منتظر دي.